چې دیجه کې الله دې مجاهدینو د مقصد بیان کوي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم سړی چې د الله په لار کې مړ شي الله دې لمړ مو وایا. ډېر فائدې دي ډېر مقصدونه. یو مقصد الله د آیات کې تشریح کوي په سبيل الله لاعلاء کلمت الله. یو سړی په دې مناسبت وي دشمن په مقابل کې جنگيږي چې دین د الله او چې د الله په دې ځمکه باندې د الله قانون راشي. دا معنا د نبی صلی الله علیه وسلم ملګروم کړي لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. چې موږ بندگان د بندگانو د بندګۍ نه وباسو یوازې د الله بندګۍ لري پریدو. دا نو ډېر اوچت مرتبه ده اوچت هدف د جهاد دی. دویم هدف د جهاد داري رد اعتداء الكفار بالمسلمين. دی غیر مسلمو شبري مسلمانانو باندې کم برید کړي تجاوز کړي. انسان به اسحاد د دې لپاره اخلي چې د دوی دا زور بدمعشي الله یې ورسکي مسلمانان د ظالمانو د پنجو اخلاص کی نجات ورکی. دریم هدف د جهاد داري ازاله الفتنه فتنه لړې کول. فتنه دا معنا مسلمانان مظلوم دي کافر به ظلم کوي نو انسان مجاهد سره بدار هغه د ظلم نه بچ کی. مال باندې اړ يهوديت نصرانيت لا دینه به بچ کی. تنگي څلورم هدف علماء دا ذکر کړي الزام الكفار واعزاز المسلمين. په دې مناسبت به انسان جنگيږي د الله د لارې درزار پار د الله په لار کې چې کافر انسان موږ اعلان دکو مسلمانانو لمن عزت ورکو. دیو جن رسول الله حدیث شکل انسان وګوري مطالعه کی د جهاد تشبیه ورکړي د قوب مقام سره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د خلکو د عمل پر خود بس دا بذلیلې پریشان به رسوا به ده. پنځم هدف د مجاهد د جهاد نه ده وحمایت الدوله الاسلاميه. په دې مناسبت باندې چې یوځایږي اسلامي مملکت دی دشمنان هغه پریدنه برید پې کوي نو دا به دایي مخې له ودرېږي چې نه پرېږدي د الله بندگان د الله قانون پر ځمکه باندې نافذ کړي د خلکو د حفاظت لپاره. شپږم یو هدف قرآن دام ذکر کړي و ارهاب الكفار کفار الله يرول ترهبونا. مقصد د مجاهد د جهاد بدای چې د الله دشمن مونږ څنګه ویرو ابو بل شبانی ریږي نه چر ما منځنه کړو دوی بوې ریږي حجونه مو کړو وې ریږي ذکر مو کې و وې ریږي د قرآن تلاوت مو کې و وې ریږي داخله شریږي نو هغه صرف او صرف د مجاهد د جهاد نه. دیو جن يهودي جنرالو د خپل فوج دا تقریر وکي اسه کې فوجور باندې سوال وکي چې د مسلمانانو له دومره قتلونه او دومره ظلمونه اور باندې من کوو دا خو تاریخ لیکي زمونږ د بچیانو نه انتقام اخلي. هغه ولې دا اسانه خبره ده موږ مرا مسلمانان مشغوله کله په یو کار کله په بل کار کله په بل. کم چې بری کو خيار خلک دي سنجیده او بدنام مسلمان له بدنام کله وې دا فتنګر دي کله وې دا د ملک دهشت راوړي کله وې دا ګور تاسو ملک روانه تاسو عزت